بسم الله الرحمن الرحیم. بیا مو د سریما د لسم ټولګي د برقي فزیک لپاره تاسو په خدمت کې یم. په تېره ویډیو کې مو د لسم ټولګي په برقي فزیک کې موږ او تاسو د کیپاسیټرز مکمل درس خلاص کړي، هغه چپټر یا هم هغه فصل مو خلاص کړي. راځو د لسم ټولګي برقي فزیک یو نوی فصل را شروع کوو چې دا پخپله د برېښنا جریان دی یا فلو اف الکتریسیټي ان ا سرکټ. په یو سرکټ کې د برېښنا جریان تر عنوان لاندې دی چې د لسم ټولګي د برقي فزیک لسم لوست دی. راځو د لسم ټولګي د برقي فزیک لسم لوست را شروع کوو چې په دې لوست کې موږ او تاسو چې وایو. په دې لوست کې موږ او تاسو لومړی د برېښنا جریان وایو. د برېښنا د جریان څخه وروسته بیا موږ څه وایو؟ د برېښنا د جریان څخه وروسته بیا موږ سرکټ پیژنو، خلاص سرکټ پیژنو، بند سرکټ پیژنو، خو د هغه تر مخه یو وارې فلو اف الکتریسیټي زده کوو، د برېښنا جریان زده کوو چې د برېښنا جریان په یو سرکټ کې څنګه رامنځته کیږي. د برېښنا جریان چې دی دا په یو سرکټ کې څه ډول رامنځته کیږي او څه ډول دغه د برېښنا جریان چې دی دا موږ له منځه وړلی سو، څه ډول یې مثلا ادامه ورکولی سو. دا ټوله موږ په ننني لوست کې کور کوو. په ننني لوست کې دغه ټولو شیانو څخه بحث کوو. که چیرې فلو اف الکتریسیټي ته راسو نو داسې ویلی سو چې تاسو دلته وګورئ دې شکل ته. په دا شکل کې تاسو څه شي وینئ؟ تاسو دې شکل ته پاملرنه وکړئ. په دې شکل کې موږ او تاسو یو د برېښنا یو سرکټ وینو. صحیح دی چې وینو یو سرکټ وینو. په دې سرکټ کې موږ یو ګروپ لرو، همدارنګه یو ولتاج یا هم بیټري لرو او یو کپر لاین لرو. صحیح دی. خو یو بل شی هم چې باید په دې کې موجود وي هغه سویچ دی. خو دا چې د سویچ فایده چې شي ده یا د سویچ څخه موږ چیرې استفاده کوو هغه په بل مثال کې تاسو ته تشریح کوم. صحیح دی. په دې مثال کې تاسو فقط او فقط د فلو اف الکتریسیټي یا د برېښنا جریان باندې فوکس وکړئ چې د برېښنا جریان څنګه رامنځته کیږي، څه ډول رامنځته کیږي. صحیح دی. ګورئ په دې ځای کې تاسو ګورئ د دغه څخه تاسو پوهیږئ د دغه کوم ویکټورز چې دی د دې د دغه ډایرکشن څخه تاسو پوهیږئ چې عموما د برېښنا جریان چې دی هغه د منفي ټرمینل څخه سره کم کیږي، را شروع کیږي. ولې، څنګه او په څه ډول سره دغه ګروپ روښانه کوي راځي درته ښیم. ګورئ تاسو به په ډېرو کتابو کې اورېدلي، په ډېرو کتابو کې به تاسو دا خبره اورېدلې وي، په ډېرو کتابو کې به تاسو دا خبره لیدلې وي چې د برېښنا جریان چې دی هغه عموما څنګه کیږي؟ د برېښنا جریان چې دی هغه عموما د الکترونونو د انتقال په واسطه سره رامنځته کیږي. دا خبره تاسو په ډېرو کتابو کې ویلې ده. صحیح دی. ګورئ د برېښنا جریان دلته تاسو ګورئ دا مثبت ټرمینل دی او د دې په مقابل کې دا څه شی دی؟ دا البته منفي ټرمینل دی. څه شی دی؟ منفي ټرمینل. دا مثبت ټرمینل دی، د دې په مقابل کې منفي ټرمینل دی. دا چې موږ او تاسو دوه فورسز ویلي دي. صحیح دی. یو مو دغه اټراکټیو فورس ویلی ده یا هم اټراکشن فورس مو ویلی ده. صحیح دی. او د دې تر څنګ مو بل څه ویلی دی؟ ریپل فورس یا هم ریپلژن فورس مو ویلی ده. څه ویلی ده؟ ریپلژن فورس یا هم د دفع قوه مو ویلی ده. د څه قوه مو ویلی ده؟ د دفع قوه. په دې ځای کې تاسو وګورئ دا چې دا پخپله یو منفي چارج دی نو دا نور منفي چارجونو باندې یو قوه واردوي چې دغه چارجونه د ځان څخه څه کوي؟ لرې کوي. په نتیجه کې دغه چارجونه د مثبت چارج خواته څه کیږي؟ اټراکټ کیږي چې دغسې د څه شي رامنځته کیږي؟ دغه رقم سره دلته ولتاج رامنځته کیږي یا دلته برېښنایي پوتنشل رامنځته کیږي یا د پوتنشل توپیر رامنځته کیږي چې د هغه پر اساس دلته په دا بیټري کې ای ام اف هم سته. صحیح دی. پر هغه شیانو باندې موږ وروسته بحث کوو په واضح ډول سره. اوس درته تشریح کوم. ای ام اف الکتروموټیو فورس دی. صحیح دی. چې دا په دا بیټري کې سته چې پر دا چارجونو باندې واردوي تر څو د دوی د جریان دلته رامنځته سي. صحیح دی. اوس په دې ځای کې دغه کوم جریان چې د چارجونو رامنځته کیږي په دې ځای کې دغه الکترون داسې نه دی چې دغه الکترون دی دا نو دلته چارج واخیستی یا دلته چارجداره و د اوس د خپل چارج راواخیستی را روان دی په دا سرکټ کې تېرېږي. نه دلته څه شی شته؟ دلته د دې ترمنځ د وایبریشنل موومنټ شته. وایبریشنل څه شی شته؟ وایبریشنل موومنټ شته چې د وایبریشنل موومنټ پر اساس باندې دوی څه شي کوي؟ د وایبریشنل موومنټ پر اساس باندې دغه هر الکترون د بل الکترون سره
په ټکر کې راځي او په دغه ټکر په نتیجه کې خپل انرژي د بل الکترون ته انتقالوي. دلته دغه انرژي د یو الکترون څخه بل الکترون ته انتقالیږي چې په نتیجه کې هغه ګروپ یا هغه بلب یا هم هغه ريزिस्ټانس چې موږ په خپل سرکټ کې بسته کړی وي هغه راته روښانه کیږي. دغه د برېښنا جریان چې دی په سرکټ کې د منفي طرف څخه داسې شروع کیږي چې د الکتروموټیو فورس په واسطه سره پر د چارجونو باندې قوه واردېږي، یا هم د برېښنا د پوتنشل د توپیر پر اساس باندې دغه چې د برېښنا د پوتنشل توپیر موجود دی د چارجونو دغه بیټرۍ په یو بل طرف کې صحیح دی، د هغه پر اساس باندې د منفي چارجونو چې دی دا څه کوي خپل انرژي انتقالوي یا د منفي چارجونو څه کوي موومنت کوي حرکت کوي چې په نتیجه کې په داسې سرکټ کې چې رامنځته کیږي په داسې سرکټ کې موږ ته برېښنا یا هم الکتریسيټي یا هم الکتریک کرنټ جوړیږي صحیح دی یا د برېښنا بهیر یا جریان رامنځته کیږي. اوس که چیرې دا ګروپ نه وي صحیح دی دا ګروپ چې نه وي نو خو دغه چارجونه بس دغسې انتقالیږي دغه جریان به څه کوي دا به دغسې جریان ولري. اوس دا ګروپ چې کله موږ بسته کوو بیا د الکترونونه په مستقیم ډول د دې ځای څخه ودې ځای ته نه راځي بلکې د الکترونونه راځي په دغه ګروپ کې څه رقم کیږي په دغه ګروپ کې راتېرېږي او د هغه څخه وروسته بیا د سرکټ دا بل طرف ته داخلېږي. دا چې دغه الکترونونه په ګروپ کې دننه تېرېږي د دې د وایرونو په واسطه سره او د هغه څخه وروسته بیا دا بل طرف ته راځي نو دغه د دې تېرېدل د دا ګروپ څخه د الکترونونو تېرېدل د دا ګروپ څخه د دې لامل کېږي چې ګروپ راته څه کوي روښانه کوي. یعنې عموما دغه په یو سرکټ کې چې رامنځته کېږي الکتریسيټي رامنځته کېږي یا برېښنا رامنځته کېږي دغه برېښنا په خپله د چارجونو د انتقال څخه څه رقم کېږي راته رامنځته کېږي صحیح دی. دغه چارجونه چې انتقال مومي دلته الکتروموټیو فورس هم شته الکتروموټیو فورس هم شته په دغه بیټرۍ کې چې هغه د دې لامل کېږي چې چارجونه څه کوي حرکت رامنځته کوي. یو لامل خو یې دا دی بل لامل یې په خپله ولټاج دی یا هم پوتنشل ډیفرنس دی چې کله پوتنشل ډیفرنس رامنځته سي د پوتنشل توپیر رامنځته سي د هغه څخه وروسته د چارجونو څه رامنځته کېږي موومنټ یې رامنځته کېږي حرکت یې رامنځته کېږي چې دغه حرکت د دې لامل کېږي چې په دغه برېښنایي سرکټ کې چې کوم ريزिस्ټانس یا کوم ګروپ چې موږ ایښی وي هغه څه رقم کړي روښانه یې کړي صحیح دی. تاسو کولی شئ چې دا په دې ساده شکل کې هم وګورئ په دې شکل کې هم موږ څه لرو په دې شکل کې هم تاسو پاملرنه وکړئ په دې کې مثلا دا بیټرۍ ده د دې شکل خو ما تاسو ته مخکې هم ښوولی و چې دغه بیټرۍ ته موږ ولټاج هم ویلی سو که چیرې ستاسو په یاد وي دا تاسو ته ما مخکې هم ویلي وه د دې شکلونه دا مو مثبت ټرمینل سو دا مو منفي ټرمینل سو. دلته چې کله د چارجونو څه رامنځته سي انتقال رامنځته سي یا د چارجونو دغه رقم څه کوي موومنټ کوي په دا سرکټ کې چې په دغه سرکټ کې چې بیا تاسو هر ريزिस्ټانس بسته کوئ هغه که چیرې مثلا بلب وي یا هم یو بل شی وي هغه څه رقم کېږي د چارجونو د دغه انتقال په واسطه د دغه جریان په واسطه سره دا څه کېږي دا روښانه کېږي. اوس یو چا ته دغه پوښتنه پیدا کېږي چې دا چارجونو انتقال ولې رامنځته کېږي څو عوامل یې شته ښه دا ټوله درته وایم. لومړی غټ عامل یې دا دی چې په بیټرۍ کې خو موږ په خپله EMF فورس هم لرو EMF فورس الکتروموټیو فورس چې دا تاسو ته وایم صحیح دی. دویم لامل یې ولټاج دی دویم لامل یې څه دی ولټاج دی یا د پوتنشل توپیر دا چې د پوتنشل د توپیر په واسطه سره څنګه د چارجونو انتقال رامنځته کېږي یا څنګه د چارجونو جریان رامنځته کېږي. دغه د چارجونو جریان ما تاسو ته په تېره ویډیو کې چې هغه د کیپاسیټرز ویډیو په هغه کې مې هم تاسو ته تشریح کړې وه چې څنګه د چارجونو جریان رامنځته کېږي څنګه یو هغه طرف ته چې منفي چارجونه کم وي هغه طرف ته چې منفي چارجونه کم وي دغه مثبت چارج هغه څه کوي ځان ته یې اټرکټوي. نو دلته د ولټاج توپیر مهم دی چې پوتنشل توپیر موږ دې ته ویلی سو یا پوتنشل ډیفرنس ورته ویلی سو دغه پوتنشل ډیفرنس باید رامنځته سي او همدارنګه الکتروموټیو فورس هم دننه شته چې هغه هم څه پر دې باندې تاثیر کوي چې چارجونه څه وکړي انتقال وکړي. دلته موږ دا خو چې شوله دا خو د برېښنا جریان چې د برېښنا جریان دغسې رامنځته کېږي په یو سرکټ کې صحیح دی. اوس دلته دوې خبرې شته دا سرکټ چې دی دا په خپله دغه سرکټ چې دی یا هم دغه د برېښنا د جریان چې په کښې کې رامنځته کېږي د برېښنا جریان دپاره سرکټ مهم دی دا په خپله موږ دوه ډوله سرکټس لرو صحیح دی دا خپله ډولونه لري. یو سرکټ چې دی دې ته کلوز سرکټ ورته ویل کېږي چې ورته ویل کېږي یو سرکټ چې دی دې ته کلوز سرکټ ورته ویل کېږي یا هم کلوز سرکټ ته موږ څه وایو بند سرکټ ورته وایو صحیح دی. او همدارنګه دویم ډول سرکټ چې دی دې ته موږ څه وایو اوپن سرکټ ورته وایو چې ورته وایو اوپن سرکټ ورته وایو یا هم دې سرکټ ته په خپله څه وایي خلاص سرکټ ورته ویل کېږي صحیح دی. خلاص چې ورته ویل کېږي سرکټ ورته ویل کېږي صحیح دی.
ګورئ بند سرکټ او خلاص سرکټ یا کلوز سرکټ او اوپن سرکټ دا څنګه رامنځته کیږي پر کوم اساس رامنځته کیږي د رامنځته کېدلو لامل څه دی راځه مو څه درته وایم خو د هغه تر مخه یو وار تاسو ته دا وایم چې د یو سمپل سرکټ د جوړولو دپاره موږ څه شي ته ضرورت لرو د یو سمپل سرکټ د جوړولو دپاره یا هم د یو ساده سرکټ د جوړولو لپاره موږ څه شي ته ضرورت لرو د یو ساده سرکټ د جوړولو لپاره لومړی موږ مثلا یو څه ته ضرورت لرو کاپر لاین ته ضرورت لرو صحیح دی دویم څه ته ضرورت لرو دویم یو ولټاج یا هم یو بیټرۍ ته ضرورت لرو صحیح دی یو څه ته ضرورت لرو بیټرۍ ته ضرورت لرو دریم چې دی هغه موږ یو بلب ته ضرورت لرو او څلورم چې دی یو سویچ ته ضرورت لرو چې ته ضرورت لرو سویچ ته ضرورت لرو ګورئ دغه سویچ د دې لامل کیږي دا موږ چې دلته څه لرو سویچ لرو صحیح دی دا سویچ چې دی دا د دې لامل کیږي چې سرکټ یا بند کړي یا خلاص کړي څنګه ګورئ د مثال په توګه سره زه راځم تاسو ته څه جوړوم یو ساده سرکټ دلته درته جوړوم صحیح دی مثلا فرض کړئ دا مو څه سوله دا مو بیټرۍ سوله دا مو مثلا هغه کپر لاین سو صحیح دی په دې ځای کې مو مثلا دا څه سوله دا به زه تاسو ته دلته د سویچ لپاره مثلا ځای درته پرېږدم راځو مثلا په دې ځای کې به مو دا مثلا څه سو د مثال په توګه سره دلته بیا یو بلب ورته بسته کوو یا هم یو لاین ګروپ ورته بسته کوو صحیح دی فرض کړئ چې دا مو یو ګروپ دی صحیح دی اوس په دې ځای کې تاسو وګورئ کله چې دلته د پوتنشل توپیر څه پوسي د پوتنشل توپیر چې مثلا رامنځته سي د پوتنشل توپیر رامنځته سي چارجونه انتقال کوي صحیح دی په دې ځای کې تاسو وګورئ دا زموږ څه دی دا مو مثلا سویچ دی دا سویچ سره کم دی دا سویچ مو خلاص دی سویچ مو څه پسوي دی آف دی سویچ مو څه کړی دی آف کړی دی کله چې سویچ موږ آف کو دا په سرکټ کې په اصل کې څه شي کیږي دا په سرکټ کې په اصل کې دغه دوه لاینونه یو د بل سره قطع سي د برېښنا جریان چې د دغه لاین د بیټرۍ د سره چې کوم لاین وصل دی دغه لاین چې د بل طرف سره وصل کړی دی د دې ترمنځ دغه کوم جریان چې دی یا دا کوم کنیکشن چې دی دغه په اصل کې د منځه ولاړ سي دا چې کله د منځه ولاړ سي د الکترونونو د دې ځای څخه دې ځای ته سره کم کېدلی سي نسي انتقالېدلی وخت چې دغه انتقال بند سو نو بلب هم سره کم سي بند سي دغسې سرکټ ته څه وایي اوپن سرکټ ورته وایي دې سرکټ ته څه وایي دې سرکټ ته اوپن سرکټ وایي چې په اوپن سرکټ کې همیشه د برېښنا جریان څه به سوی قطع سوی په اوپن سرکټ کې همیشه د برېښنا جریان څه به سوی قطع سوی اوس یو بل سرکټ دی صحیح دی دلته تاسو ته زه چې جوړوم یو بل سرکټ درته جوړوم په دې سرکټ کې مثلا تاسو فرض کړئ چې دا مو څه شی سوله دا مو مثلا بیټرۍ سوله دغسې مثلا دا مو پسې هغه ګروپ سو صحیح دی همداسې دا ځای به مثلا چې شته پرېږدو سویچ ته به یې پرېږدو راځو دا مو څه شی سوله دا مو مثلا یو بل د یو سرکټ سو صحیح دی په دې سرکټ کې بیا تاسو وګورئ په دې ځای کې تاسو دلته وګورئ دا سویچ چې دی دا څه رقم دی دا آف آن دی سویچ څه به سوی دی آن دی سویچ آن دی دا په خپله څه معنا ده دا معنا چې دغه لاین چې دی چې د سویچ په واسطه سره قطع سوی دی دغه لاین د دغه بل طرف سره وصل سو دا څه به سره وصل سو چې د دې په وسلېدو په نتیجه کې ګروپ سره کم کېږي راته روښانه کېږي چې دغسې سرکټ ته بیا کلوز سرکټ ورته ویل کېږي دې سرکټ ته چې ویل کېږي کلوز سرکټ ورته ویل کېږي په کلوز سرکټ کې همیشه د برېښنا جریان نه وي قطع سوی په اوپن سرکټ کې همیشه د برېښنا جریان څه به سوی قطع سوی دغه د دې دواړو ترمنځ توپیر دی دغه د دې دواړو ترمنځ هغه څه شی دی هغه عمومي توپیر دی چې یو یې کلوز سرکټ رامنځته کړی دی او بل یې څه رامنځته کړی دی اوپن سرکټ رامنځته کړی دی یعنې فلو اف الکتریسټي مو ویله کلوز سرکټ مو ویلي اوپن سرکټ مو ویلي راځو تاسو دې شکل ته چې وکړئ پاملرنه وکړئ په دې شکل کې هم موږ څه شي لرو په دې شکل کې هم موږ د یو کنډکټر په واسطه ګورئ دا یو کنډکټر دی چې د برېښنا جریان څه به کوي تېروي کنډکټر عموما د برېښنا جریان څه به کوي تېروي دی د دې لامل کېږي چې دغه الکترونونه اوس نو د برېښنا جریان خو نو بله تاسو پېژنئ چې دا هغه د الکترونونو جریان دی هغه الکترونونه چې څه شي کوي الکترونونه چې حرکت کوي او په نتیجه کې مثلا ګروپ راته روښانه کوي دغه ته پخپله د برېښنا جریان ویل کېږي څنګه حرکت کوي وایبریشنل موومنټ لري یو بل ته خپله انرژي ورکوي
دغه رقم د برېښنا جریان رامنځته کېږي چې دلته موږ یو کنډکټر ته ضرورت لرو یو ولټاژ ته ضرورت لرو چې د دې مثلا مقدار 1.5 ولټه دی چې څه رامنځته کوي د 1.5 په اندازه سره د پوتنشل توپیر رامنځته کولی شي فلو اف چارج پارټیکل دغه کوم چارج شوي پارټیکل چې د دې جریان دی چې دغه په واسطه سره موږ ته یو بلب څه کېږي روښانه کېږي دا که چیرې مثلا موږ دلته په ساده ټکو کې وګورو که چیرې ستاسو په فکر کې وه تیر سرکټ چې مثلا څه رقم و تیر سرکټ کې چې موږ د برېښنا جریان ویلي او په دا سرکټ کې چې موږ د برېښنا جریان ویلي په دې ځای کې د برېښنا جریان او په تیر سرکټ کې د برېښنا جریان چې دی هغه یو بل ته څه رقم دی د یو بل څخه توپیر لري اوس په دغه سرکټ کې د برېښنا جریان د تیر سرکټ د برېښنا د جریان سره څه توپیر لري توپیر یې څه شی دی او همدارنګه دغه کوم جریان چې دی او هغه کوم جریان چې دی د دې دواړو ترمنځ توپیر څه شی دی یا مثلا آیا دا دواړه توپیر سره لري که یې لري نو توپیر یې څه شی دی دا تاسو څه وکړئ دا تاسو راته ووایاست چې په دې کې څه توپیر شته یا هم څه ډفرنس شته که شته نو کوم ډفرنس دی دا ستاسو څه شی homework صحیح دی تا به تاسو څه کوئ راته وایاست چې په راتلونکي ویډیو کې بیا زه هم تاسو ته څه وکړم درته وبېښوم که چیرې تاسو کې کوم چا وویله خو د کامنټ د لارې خو ښه دی که چیرې کوم چا ونه ویله یا مثلا د چا سره جواب نه و بیا د دې هغه توپیر زه خپله په راتلونکي ویډیو کې تاسو ته وایم دا و د فلو اف الکتریسیټي یا هم د برېښنا جریان او همدارنګه د کلوز سرکټ او بند سرکټ په دې ځای کې تاسو دغه یو اخري شکل ته کلوز سرکټ او بند سرکټ یو دی صحیح دی کلوز سرکټ ان اوپن سرکټ صحیح دی دلته تاسو وګورئ په دې ځای کې دغه یو بل شکل دی چې دلته یې دغه شان ډېر واضح تاسو ته ویلي دي دغه شکل به هم زه تاسو ته تشریح کوم په دې شکل کې تاسو وګورئ یو وایي های پوتنشل دی دلته صحیح دی او دلته لو پوتنشل دی وختي چې های پوتنشل سو نو آیا دغه الکترونونه چې کوم دلته شته آیا د دې میلان دا نه دی چې د لو های پوتنشل پر خوا باندې څه پوه سي ولاړ سي خو دی نه ځکه چې دوی غواړي خپله انرژي څه په وکړي ترلاسه یې کړي صحیح دی نو په دغه ځای کې الکترون فلو کوي ګورئ دا د تیر ما چې تاسو ته هومورک درکوي دا هومورک کلو هم دی تقریبا د دې هغه هنټ هم دی نقل هم دی صحیح دی په دې ځای کې د لو پوتنشل څخه الکترون فلو کوي الکترون جریان پیدا کوي دا الکترونونه چې کېږي داسې ځي کله چې الکترونونه د دې څخه داسې روان سي تر ګروپ تېرېږي ګروپ څه به کوي راته روښانه کوي صحیح دی دلته چې الکترونونه فلو پیدا کړله کرنټ هم څه به کېږي کرنټ هم جریان هم پیدا کېږي وخت چې الکترونونه راغله د دې خواته الکترونونه راغله دې خواته نو خو د برېښنا څه شي پیدا سو جریان پیدا سو د برېښنا د جریان په واسطه سره موږ ته کرنټ پیدا کېږي وخت چې کرنټ پیدا سو دا کرنټ د دې لامل کېږي چې ګروپان څه په وکړي راته روښانه یې کړي که چیرې د الکترونونو فلو شروع نه سي الکتریک کرنټ هم نه پیدا کېږي کله چې د الکترونونو فلو شروع سوله بیا الکتریک کرنټ هم سره کم کېږي پیدا کېږي چې د هغه په واسطه سره بیا شیان څه به کېږي راته روښانه کېږي دغه مثال چې دی دا د تیر کوم هومورک چې ما تاسو ته درکړی دا د هغه هومورک یو کلو هم ده که د چا سر په خلاص وي نو کولی شي چې د هغه مثال هغه کانسپټ چې دی هغه په اسان ډول سره راته تشریح دا و د برېښنا جریان د برېښنا د جریان ترڅنګ هغه په دې درس کې چې موږ او تاسو هغه سمري کوي چیرې راوباسو موږ او تاسو چې ویله په دې درس کې موږ لومړی چې مو ویلي سرکټ مو ویلي چې سرکټ څه شی دی همدارنګه فلو اف الکتریسیټي مو ویله د برېښنا جریان مو ویلي چې د برېښنا جریان څنګه رامنځته کېږي څه ډول رامنځته کېږي ټایپس اف سرکټ مو ویلي چې کلوز سرکټ دی کلوز سرکټ څه وخت رامنځته کېږي موږ وایو چې کلوز سرکټ هغه وخت چې سویچ آن وي او بل مو چې ویله اوپن سرکټ مو ویلي چې اوپن سرکټ څه وخت رامنځته کېږي او د اوپن سرکټ په اصل کې قانون څه شی دی هغه وخت رامنځته کېږي چې کله سویچ سره کم وي آف وي او د دې ترڅنګ مو چې ویله د دې ترڅنګ مو موږ د یو سرکټ د جوړولو لپاره کوم موادو ته ضرورت لرو هغه مواد مو ویله چې دا مې په ترتیب سره درته ویله چې لومړی چې دی هغه موږ مثلا یو سویچ ته ضرورت لرو دویم چې دی یو بلب ته ضرورت لرو دریم چې دی مثلا یو بیټرۍ ته ضرورت لرو او همدارنګه یو اخري شی چې دی هغه چې دی کپر لاین ته ضرورت لرو یا داسې یو کنډکټر ته ضرورت لرو چې هغه د برېښنا جریان تېروي نو د دې ټولو موضوعاتو په خلاصېدلو سره زموږ او ستاسو ته د ویډیو درس هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي تر بلې ویډیو پورې
ښه ورځ او ښې